د هغې نه باید دا تپوس دی چې کله امام خطبه کوي او موږ جومات ته ننوځو د 2 رکعته به کوو او که نه. بعض خلک وایي چې کوي به او بعض وایي چې نه به کوي. الجواب بالله التوفیق چې د تحیة المسجد جومات ته چې سړی ننوځي 2 رکعته کوي دا د جومات حق دی په هغه چا باندې چې څوک ورته ورننوځي، نو دا به کوي په هر وخت کې. حتی دا چې ممنوع اوقات چې کوم دي چې کوم ټیم کې مونځ مکروه یا نه کېږي، نه هغه ټیم کې چې جومات ته ننوځي د 2 رکعته به کوي. حدیث کې درځي اذا دخل احدکم المسجد، کله چې تاسو کې څوک جومات ته ننوځي نو د هغه وخته پورې نشي کېناستی چې څو پورې 2 رکعته نه کړي. اوس د خطبې په دوران کې به سجل کوو، خطبه کې رسول صلی الله علیه وسلم چې خطبه به اوري. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د جابر بن عبد الله رضی الله عنه وجي جاء سليك الغطفاني راغی یوم الجمعه د جمعې په ورځ جومات ته راننوتو ورسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب او رسول الله خطبه کوله. فجلس د کېناستو رسول الله ته یا سليك قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، پس سليك 2 رکعته وضو خو لنډې وکړه. بیا رسول الله دا ووایي، دا د رسول الله حدیث دی ګوره په صحیح مسلم کې دی اذا جاء احدكم يوم الجمعه، تاسو کې چې څوک د جمعې په ورځ جومات ته راشي والامام یخطب او امام خطبه کوي، والامام یخطب دا ټکي بګي او امام خطبه کوي، فليركع ركعتين 2 رکعته مونځ دي کوي، وليتجوز فيهما خو لنډې دي کوي. دا اوس د رسول الله فتوا ده. اوس که دې په مقابله کې څوک عقل استعمالي او تاویل ماویل کوي دا د خپل دین د خپل مذهب دی، خو د رسول الله فتوا هغه ده چې دا به کوي چې امام خطبه هم کوي ته چې راشي 2 رکعته به کوي لنډې وکړه. دا بعض وایي د دې حدیثونو سره چې بالکل سره دشمني وایي نه چې تاسو په دې حدیث پوه شوي نه یې، څنګه ته هم پرې پوه کړه. وایي هغه داسې چې دا صحابي غریب و، نو رسول الله غوښته چې دی ودرېږي چې دا نور صحابه کرام د ده کپړې ویني نو چې دله بیا د مانځه نه باید پیسې میسې ورکړي. یعنې سګیره هم په زړه کې نه راځي چې د حدیث پورې ټوکې کې سړي د زړه خو له ګوره پوهېږي چې راځه څه وایم. اوس د صحابه کرامو دا خبره نه ده کړې، تابعینو دا خبره نه ده کړې، او دته سره پاسه 1400 کاله بعد پته ولګېده چې دا صحابي غریب و رسول الله دې لپاره پاسه ښه دا خو صحیح شوه ځه غریب و مونږ ته سره ومنله دا خبره مونږ ومنله. حدیث په اخر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې تاسو کې څوک راشي او امام خطبه کوي نو بیا هم 2 رکعته کوي، د دې به څه جواب کوي؟ نو صحیح خبره ده چې خطبه کله کېږي دا 2 رکعته به کوي. امام طبراني یو حدیث راوړی دی پای کې دی اذا دخل احدكم والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام، کله تاسو جمعه ته رانوځئ امام په منبر ولاړ نو مونځ کوي نه خبرې کوي. سندن محدثینو دا حدیث کمزورې کړی دی، سند د دې حدیث چې دا کمزورې دی، والله اعلم.